سلامونه ملګرو، زه ورور هغه یم. نن به تاسو ته د یوې طلاقې سوې جوړې لنډه کیسه وکړو. یوه طلاقه سوې جوړه په ناڅاپي ډول سره په یوې اورګاډي کې سره مخامخ سول. ښځه لا هم له مخکې په اورګاډي کې ناسته وه چې سړی اورګاډي ته ور دننه سو. کله چې یې یو پر بل باندې سترګې ولګېدلې، له دوی دواړو څخه یوه هم نه د پټېدو یا هم د سترګو اړولو کوښښ وکړي. دواړو یو بل ته په ځیر ځیر کتل. دواړو د ادب، حیا او پخواني احترام له مخې څخه یو بل ته مسکا وکړه. سړی په خبرو کې هڅه کوي چې ځان قوي وښیي، ځان خوشحاله ښکاره کړي او داسې ثابته کړي چې ګواکې ژوند یې منظم، آرام او له ستونزو څخه پاک دی. خو د دې دواړو خبرې د حقیقت نقاب دی. که هر څه وو، خو دواړو 2 کاله یو بل سره تیر کړي وو. سړي ته ښځه داسې ښکاره سوه چې لا اوس هم ښکلې ده، خو وخت حتما د هغې په څېره کې خپلې نښې پرېښې دي. د تل په څېر پاکه، منظمه او ښکلې ښکاره کېدله. ښځې سړي ته وکتل چې پام یې سو چې د سر وریښتان یې توی سوي دي او ډېره برخه یې نسته. رنګ او شکل یې دومره بدلون نه و کړی، خو سترګې یې ګونجې سوي وې. بالاخره سړی د هغې تر څنګ کښېنستی او ویې پوښتله: څنګه یې؟ هغې د تل په څېر جواب ورکړی: ښه یم. سړي ځان نور کنټرول نه سوی کړی او د هغې څخه یې وپوښتله: آیا له یو چا سره اړیکه لرې؟ هغې وویل: 3 کاله مخکې مې واده کړی و. خاوند مې د ولسوالۍ څارنوال دی. جدي سړی دی، تل بوخت وي، خو مسؤلیت منونکی شخص دی. هغې خپلې خبرې پای ته ورسولې او مسکی سوه. له سړي څخه یې وپوښتله: اوس نو ته راته ووایه. سړي وویل چې ما هم واده کړی دی. ښځه مې د خوراکي توکو یو دوکان چلوي. بس ښه دی، د سهار او ماښام ګزاره پکښې برابرېږي. ښځه مې سخته ده خو مهربانه ده، ډېر وخت ستړې وي. څو شېبې دواړه چپ پاته وه. بیا هغې ورو ورو ورته وویل: ستا مور څومره ښه ښځه وه، څنګه ده؟ سړي سترګې ښکته کړې او ورو ورو یې ورته وویل: 2 کاله کېږي چې وفات سوې ده. سړي ناڅاپه وپوښتله: زموږ له بېلېدو څخه وروسته وخت څنګه تېر سو؟ آیا پښېمانه نه سوې؟ هغې وخندل، سر یې یوې بلې خواته وښوروئ او ویې ویل: نه، هېڅکله نه. په پیل کې ژوند سخت و، خو وروسته ورسره عادت سوم. او ته څنګه وې؟ سړي دواړه لاسونه وموښل. ناڅاپه یې له خولې څخه ووتل: زه مات سوی وم. ما ته ژوند ستونزمن و، خو زما ښځې راسره مرسته وکړه. اوس ښه یم، ژوند کولی سم. اورګاډي کراره سوله او ودرېدله. دواړه له اورګاډي څخه کښته سول. یو بل ته یې د خدای پامانۍ په دود سره وکتل او بیا دواړه په بېلابېلو لارو باندې ولاړل. سړی خپل د کرایې وړوکي کور ته راغلی. د ګاونډیانو شور او په پخلنځي کې د سوځېدلو پیازو بوی خپور سوی و. آرام په یوې چوکۍ باندې کښېنستی. له طلاق وروسته د هغه زړه ټوټه ټوټه سوی و. ډېر بد پړاوونه یې تېر کړي وه. نشې ته یې مخه کړې وه. په پورونو کې تر مرۍ پورې ډوب سوی و. خپل هر څه یې له لاسه ورکړي وه. مور یې مړه سوې وه. خپل کور یې د پورونو ادا کولو لپاره خرڅ کړی و. اوس دی په یو کوچنۍ کوټه کې اوسېدی چې یوازې د یوه کس د اوسېدو لپاره یې بسنه کوله. هغه نور د هیڅ چا سره ژوند نسو کولی. ځینې زړونه یو ځل بند پاته سي، بیا نه خلاصېږي. د ده زړه هم بند پاته سوی و او هغې لا هم پکښې کې دننه ژوند کوي چې د ده لومړنۍ او اخرنۍ مینه وه. هغه له ځان سره فکر وکړ چې ولې مې هغې ته دروغ وویل. شاید د شرم له امله، ځکه چې په دې عمر کې یوازې اوسېدل د کمزورتیا نښه ده. ښځه هم خپل کور ته راغلل. د دروازې سره یې یوې پیشو هرکلی وکړي چې پر هغې باندې یې قاضي نوم ایښی و. هغه له ځان سره مسکی سوه او ویې ویل چې ما هغه ته ولې دروغ وویل. د انسان فطرت داسې دی چې تل خپل اصلي حالت ته د دروغو نقاب ور اغوندي او هر څه په هغه کې دننه پټوي او ځان داسې ښیي چې هر څه سم دي. هغه په دې کرایه شوي کور کې یوازې اوسېدله. یوازینی توپیر دا و چې هغې د قاضي په نوم پیشو درلودله او هغه سړي هېڅوک نه درلودی. نو خبره مې دا کوله چې ټول دروغ وایي. لا هم د یو بل په زړه کې ځای لري. لا هم یې زړونه یو په بل پسې ځورېږي. لا یې هم یو بل هېر کړي نه دي. ځینې مینې له زړونو څخه وځي، خو له ژوند څخه نه وځي. ځینې خلک نه هېرېږي، یوازې د هغه څخه لرې کېږي. انسان کله ناکله د درد د پټولو لپاره د خوشحالۍ جامې اغوندي، خو زړه یې له حقیقت څخه هېڅکله نه تېرېږي. ځینې زړونه د یوه کس لپاره تل خلاص سوي وي او بیا د تل لپاره بند پاته کېږي. مینه کله کله د لاسه وځي، خو له منځه هېڅکله نه ځي. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه سوې وي. یو ښایسته کمنټ راته وکړئ. ستاسو د ښایستو کمنټو څخه ډېره مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.